د موج نیوز درنو لیدونکو درې پوښتنو ته ښه راغلاست. زه عبدالله سالم. نن درې پوښتنې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو د لوبډلمشر پر بدلون، روانو سیالیو ته په کتو او دغه راز نړیوال جام ته پر چمتووالي ورټولې دي. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې د حشمت الله شاهدي له لوبډلمشرۍ لرې کېدل او د رحمت شاه راتګ لوبډلې ته څه پیغام ورکوي؟ ګورې په لوبډلو کې یا د لوبډلو سره کوم تخنیکي سټاف چې روزونکي چې دې کې ادلون بدلون دا یو اصل دی دا راځي دا چې حشمت الله شاهدي په خپله باندې د ملي لوبډلې د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو او ټیسټ سیالیو نه د لوبډلمشرۍ نه استعفا وکړه، نو کرکټ بورډ غوره وبلله چې رحمت شاه ته دغه دنده وسپاري. رحمت شاه البته باید ووایم چې په تېرو څو کلونو کې د حشمت الله شاهدي سره د مرستیال لوبډلمشر په صفت مل و او په دغه برخه کې کافي تجربه لري او یو سینیر لوبغاړی دی. نو رحمت شاه به د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو او ټیسټ سیالیو لوبډلمشر وي او رحمان الله ګربز ورسره بیا مرستیال لوبډلمشر ټاکل شوی دی. همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شاهدي نه مننه کوي او د دوی د خدماتو قدرداني کوي. د دوی په لوبډلمشرۍ کې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. په دوه اړخیزه لوبلړیو کې مو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړه، لکه بنګلادیش ته، لکه سویلي افریقا ته. همدارنګه په 2023 نړیوال جام کې مو د پاکستان، سریلانکا او انګلستان په څېر پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړه. په اتلانو جام کې مو انګلستان ته ماتې ورکړه. نو کافي ښه دوره وه د افغانستان د کرکټ دپاره او موږ ترې مننه کوو. او د دې ترڅنګ نوي لوبډلمشر او مرستیال لوبډلمشر ته یې په راتلونکي کې د بریاو هیله کوو. آیا د آیرلینډ سره د روانې لوبلړۍ څخه نړیوال جام ته لوبډله یا سکواډ جوړیږي؟ د راتلونکي نړیوال جام 2020 کال کې چې کوم نړیوال جام ترسره کیږي او په 500 بړه به ترسره کیږي هغې ته لا هم وخت شته دی. دې نه ورهاخوا موږ نور سیریزونه هم لرو، لا وخت شته دی. نو دغه ټولې لوبې چې ترسره شي په خیر بیا به کنډیشن ته او پرفارمنس ته او د ټولو موضوعاتو ته به د غوراوي کمیټې ګوري او هغې سره سم به بیا د نړیوال جام دپاره لوبډله انتخابیږي. او درېیمه پوښتنه مو دا ده چې نړیوال جام ته افغان لوبډله د چمتووالي نورې څومره سیالۍ لري او که نه؟ البته ستاسو یو پوښتنه دا هم ده چې نورو کومو لوبډلو سره موږ سیالۍ لرو. نو موږ د آیرلینډ له سفر وروسته موږ نورې سیالۍ هم لرو چې په هغې کې یو ورځنۍ سیالۍ هم شته دی، ټیسټ سیالۍ هم شته دی، شل ورځې سیالۍ هم شته دی. دې پسې متصل موږ د هندوستان سره زموږ په کوربتوب د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ ده. همدارنګه باید ووایم چې سږ کال موږ د زیمبابوې سره هم سیالۍ لرو، د بنګلادیش سره هم سیالۍ لرو په بېلابېلو فارمټونو کې البته، او سریلانکا سره به هم د نړیوال جام د مخه زموږ سیالۍ ترسره کیږي. نو لا هم وخت شته او دغه لوبډلو سره به موږ سیالۍ ترسره کړو او په پای کې چې کوم لوبغاړي د غوراوي کمیټې د معیارونو سره سم ځلیدلي وو، فټ وو، نو انشاءالله چې بیا به نړیوال جام دپاره لوبډله ترې انتخابیږي.